نن زموږ په معاشره کې غلاوې په کم حالت کې دي او نن زموږ په معاشره کې د انسانانو زندگی په څومره مشکلاتو کې ده. د هغې بنیاد دا دی چې د مسلمانانو تجارت په کم شکل دی، د مسلمانانو دکانداری په کم شکل ده، د مسلمانانو زندگی په څومره خیانت او دوکه کې روانه ده. نن چې د کم سړي په کم شکل باندې خیانت په وسه باندې پرس یا رقم یې کوي. زموږ او ستاسو معاشره ده، نه تاسو ناوله دی، د دې معاشرې نه زه ناوله دی. یو مزدور چې کله راولې چې دی کله باغ له راولې د باغ کریټو ته کښېنی، نو په معاشره کې کمالداره مزدور هغه دی چې د دې سیبو د دې شانو هغه دوکه ورپټه کړي چې اکشني یې څنګه لاندې واچي یا غټ یې څنګه سربیره واچي چې سبا مسلمان په دوکه سي. چې کم باغ والا دی هغه هم د دې مزدور ته ډېره تنخواه ورکوي ځکه د دې دوکه ښه زده ده، او دیم دا دوکه د ځان دپاره کمال بولي چې یاره زما خو دا کمال زده دی چې زه دا کریټو دا په دې شکل برابرولی سم چې بیا خراب سیب لاندې کې واچوم او سربیره غټ سیب کې واچوم او مسلمان په دوکه کم او څوک په دې دوکه راسه پوه نشي. بس د دې غریب د غومره دوکه په وسه باندې، لیکن په دې دوکه کولو کې خپل وس د هیچا سره نه پټوي. زموږ ستاسو معاشره ده چې یو سړی په انار په سوده کې اچي. تاسو ګورئ د سعودي د پای انار څنګه د سعودي د سر انار څنګه دا ولې خلک کوي؟ دا په دې دعا خاطر باندې چې هغه مسلمان په دوکه کوم چې دا ټول انار به نور د معاشرې پرېږده. زه چې کله دې قصاب له ورسم دې قصاب ته ودرېږم، نو دی چې کله په چاړه باندې دا غوښه ووي نو ژر یې پر دې لاس باندې هغه سره خوا وتا ته ښکاره کړي چې کومه خرابه غوښه یا کومه کمزورې غوښه هغه دی د ژر ژر ورپټ وشاته. نو د دې غریب دغه قدر وس په وسه پره دی، دغه قدر دوکه په وسه پره ده. نور خو د ده په وس کې دوکه نشته، که نور پره وی په هغه کې هم څه کمی نه کوئ. نو نن د معاشرې چې څومره انسانان دي هغې خپل وس و اطمینان په دوکه کولو کې پای ته رسولی دی. صرف د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دعا برکت دی، ورنه دا خلک دا زما او ستا معاشره په دوکه کې، په خیانت کې، په ترازو کې، په ناب کې. ځکه یقین درته وایم دا د شعیب علیه الصلاة والسلام د قوم د حد څخه 1000 کمه نه ده. بیا که د شعیب علیه الصلاة والسلام پر قوم د ډبرو بارانونه او د سکروټو بارانونه راتلو، بیا به زما او ستا پر قوم څنګه نه راځي؟ صرف د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې ژړا ده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا ده چې د دې امت متعلقه هغې ډېره ژړا وکړه چې یا الله زما امت مه تباه کوې، زما امت باندې داسې عذاب مه راولئ چې د هغې استحصال وکړي لکه د نورو قومونو چې د نسل څه به ختم کړو. نو که زما او ستا باندې د پیغمبر د هغه ژړا او د دعا برکت نه وای، بیا به تا د خپلې معاشرې حالات لیدلي وای چې نن معاشره په کم شکل اخته ده او نن د معاشرې زندگی په کم شکل باندې ده. ما درته وایي چې په معاشره کې د مشره سه، د کشره سه، د مالداره سه، د مسکینه سه چې کم سړی په معاشره کې په کم شکل د دوکه او خیانت په وسه باندې کېږي، هغه سړی په دې خپل وس کې 1000 حالانکې موږ عجیبه اکابر لیدلی دي او زموږ عجیب اکابر درلودلی دي چې هغې تجارت په کم شکل باندې کوي، هغې زندگی په کم شکل باندې کوي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې کم تاجر تجارت کوي او په خپل تجارت کې دوکه کوي، نو د هغې اثر خامخا د ده پر خپل ماتحت انسانانو باندې راځي. کله کله د زوی سره بیا په ژبه نه پوهېږي، کله د خپلو هغه ماتحت انسانانو سره بیا په ژبه باندې نه پوهېږي، او کله د معاشرې د انسانانو سره بیا په ژبه باندې نه پوهېږي. د یو مجاهد واقعه یې لیکلې ده چې یو مجاهد وایي چې زه د کفارو مقابلې ته رالم چې کله پر یو کافر باندې حمله کوم چې زه خپل آس پر ور وفاروم، نو چې زه کله توره ورسره برابروم زما آس ماته تن نه راکوي، هغه پر بل طرف راسځي. دویم ځل حمله کوم، دریم ځل حمله کوم، لیکن هغه کافر زما د دې توره لاندې نه راځي. نو په ډېره پریشاني کې خپلې خیمې له واپس رالم، د دې خیمې لرګي ته مې دا سر ولګوی او ډېر په افسوس کې یم چې زما آس زما سره نن څه وکړو چې کومه وفا ده د په مزاج کې او په هغه وفا باندې نن زما سره نه چلیږي. نو هغه مجاهد امام غزالي رحم الله لیکلي چې هغه وایي زما سترګې سره ورځي چې کله په خوب کې راکښېنم نو هغه آس ماته وینا کوي، په خوب کې سترګې سره ورځي نو خوب راله راځي او په خوب کې هغه آس وینا راته کوي
او زه دا شکوه او شکایت کوم چې تا نن په ښه شکل زما سره وفا نه وکړه. نو هغه راته وایي چې زما د وفا ته څنګه خیال ساتې؟ تا زما سره په کوم شکل د نفقې معامله وکړه چې د کم چا څخه دې زما نفقه رانیوله په هغه کې د 1 دینار کوټه وله ورکوې او زما پالنه چې په حرامه نفقه وسوله بیا ته زما سره څنګه د فرمانبردارۍ تمه کوې؟ نو دی وایي چې زه که در راوغورځېدم دا بدن مې بلګ وایي ژر ورغلم هغه دوکاندار ته مې برته د هغه غلطې سکې پر ځای باندې صحیح سکه ورکړل. دا قانون دی چې په کم چا باندې سړی حرامه نفقه وخوري د هغې څه بیا سړی د وفا تمه نشي کولی. مجاهد ابن عوض رحمه الله قسم خوري چې زما په خدای قسم چې په کومه ورځ باندې زما څه په نفقه کې لږ دوکه او خیانت شوی دی په هغه ورځ د هغې اثر ما په خپل عیال کې لیدلی دی. د هغه ورځ باندې د هغې اثر ما د خپل کور په زنانه کې لیدلی دی او بیا قسم خوري په هغه ورځ په خدای قسم ما د هغې اثر په دې خپله سوارلي و آس کې لیدلی دی.